عمر نکیله خدای خودی ارمان نکړ چې د علم یې زده ده دغه د چا دغه به د کتابو ځای ده و دغه د قرآن شریف اعلان ایښ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشه کاکا جان. حاجي صاحب څه حال دی د خیرت قرارید په خیر جوړ روغ په خیر یې خیر و خیرت شپې په خیر شکر الحمدلله. خدای پاک خو دې د بخت کې خدای خو دې د خیر کې دا خو دې داسې ښه مبارک دکان ده مننه ورور. ذاتي دغه د ذاتي اجازه ده دلته به خبر مې درته کوله بالکل اجازه ده. ذاتي قرار کاکا جان ته ودرېږ ذاتي وخت دې ډېر نه نیسم یو شی مې په کار و اخیست مې یوه مشوره مې هم درچې کوله خو دا د تا ته معلومه ده چې زمی د ذاتي نه کار سته نه کسب سته نه شی سته اتې مې ویل وم دا وظیفه به سړی واخلي دا سپاره ذاتي بېقرار په دا ماجد کې یا مسیره لاله کسیره لاله ملا لاله بل چا بې شروع دا قرآن شریف مې داسې ارمان ده چې دا اوس دلته تېرېدم دغه د قرآن شریف دا خلک مې ولیدو دا قرآن شریفان یې اخیستي لا یې کتاب په لاس کې و داسې زړه مې ورته اوس و اتې مې ویل چې دا به مې اوس زده شي که به مې نشي زده زده بیا کم ته وه بالکل زده کېږي حاجي کاکا ولې نه زده کېږي حتما زده کېږي نو دا خواهش به الحمدلله ته خو ځوان یې بالکل مشکل نشته ډېر خلک چې سپین ږیري دي قرآن شریف زده کولی شي کتابونه ویلی شي او پیغمبر صاحب مبارک خو ویلی دي چې تاسو علم بیاموزید از گهواره تا به گور چې فارسی درته وایم از گهواره تا به گور دانش بجوی نو ته خو الحمدلله اوس فی الحال ځوان یې بالکل زده کولی شي حتما زده کولی شي زه چې شاهد یم د موږ په کلي کې د موږ په ولایت کې داسې خلک شته په شپېته او یا کله کې د لیک لوست زده کوي او خطونه زده کوي او قرآن شریف زده کوي او دا انشاءالله چې زه مطمئن یم که چیرې څوک تصمیم ونیسي د قرآن کریم خو ډېر بابرکته کتاب دی موږ او تاسو په دې کې الحمدلله ایمان لرو بالکل و ایمان نو دا ته کولی شي چې د قرآن کریم په داسې سن کې حفظ وکړي او بالکل خدای خو دې په خولو برکت کړه الله پاک خو دې په ځواني برکت کړه خاطر جمع یې اوس الحمدلله د موږ او تاسو په ولایت کې په کلي کې دا شزینه چې دی شزینه موږ په مشکات شریف د حدیثو کتاب یو کتاب په نامه د مشکات شریف د بخاري شریف دی دا الحمدلله اوس وایي او خلاص کړی دی او ختم کړی دی داسې نه دی هغه په 30 کلن 40 کلن شروع کړی دی په 15 کلن شروع کړی دی اوس الحمدلله ته خو فی الحال داسې نه دی چې ډېر زوړ دی خو ځوان یې خو داسې دی اوس یو اسانه شی راکړه چې په دغه حاله په بیا باندې پوه سم چې دغه قرآن شریف زده کړمه چې ذاتي قرار وم یو مسلمان یو ایمان هم پرې راوړی زده م نه ده ګوره ډېره وامبده خبر هم د کدغی نه ده بالکل ښه خبره دی اوس فی الحال که چیرې ته مثلا تر اوسه د زده نه دی بیا زه تا ته اول یو لیک لوست کتاب ورکم دغه لیک لوست چې دی 3 برخه دی په دې کې د الف و ب نه شروع دی اوس یو پاره قاعده بغدادي راکړه قاعده بغدادي لا نوراني قاعده دلته نوراني قاعده د که څه شی د دوی وایي هغه وایي ښه ده ښه سمه دی د بغدادي قاعده خو لږ اسانه دی د نوراني قاعده اول لږ سخته دی خو ته باید دواړه یوسې اول دغه بغدادي قاعده ووایه به بعد له دغه نوراني قاعده ووایه د لیک لوست هم درته درکړم انشاءالله د لیک لوست هم دې پسې ووایه چې انشاءالله بعد له هغه ذاتي ته خپله په طبیعت باندې کولی شي قرآن کریم هم زده کړي انشاءالله خدای پاک خو دې ښه در سره وکړه خدای پاک دې کاروبار کې برکت واچ نو دغه زوی دې څه سو هغو ته وایه که ته تمیم یک اینچه بده یک الف ب بده یک نورانی قاعده یک لیک لوست حاجی کاکا خیر اوسې خدای پاک دې دغه بچیان درته سالي که خدای دې په کاروبار کې برکت واچوي څنګه دی تا کاروبار څنګه دی والله الحمدلله شکر دی گزاره کوي خو مطلب څونه چې پخوا و کاروبار ښه و اوس فی الحال نشته ځکه چې خلک په دغه مطالعه او زده کړې نه پوهېږم چې څرنګه سوی دی دی په فیسبوک کې اخته دی یا په هغه بل ټاکونه دي په دغه شیان کې اخته دی نو کتابونه کم وایي د ما پیشنهاد داسې دی چې خلک باید ډېر مطالعه وکړي د هر شی نه مطالعه ښه دی مطالعه چې وکړي دغه ډېر ښه کار دی او کتاب ښه ملګری دی په فارسي کې یو شعر دی وایي همنشینی بې از کتاب مخو
که مصاحب بود گو بیگا این چنین همدم و رفیق کی دید که نرنجید و نرنجانه بالکل در کتاب که وای سر سوک چې مطالعه ولري دا ډیر شدي او هر وخت څوک چې زده لري او مطالعه کوي هغه سړی پوه سړی دی خلک هغه سره ډیر احترام کوي او دا یو ضروري دی ان شاء الله دا هغه دي تاول دا به یو شی دا حاجي کاکا دا چې دی دا بغدادي قاعده دی دا رنگین دی نه سیر کې نه خراب پخوا ټول کاغذ او ټول پلاستیک دی دا الف ب ت سم پخوا چې د کاغذ او پلاستیکی دی دا ډیر ښه دی دا چې لکه خلاص کل بعد دغه شی لک سخت دی دا نورانی دی الف ب با او په اخر کې هم دا چې یو زده کړي ذات قرآن کریم ان شاء الله بیخي زل زده کوي بالکل حاجي کاکا دغه چې دی دغه لیک لوست دی لیک لوست دا لیک لوست چې درې برخه لري اول لومړی برخه دغه دی الف ب او دغه شیانو بل بعد دغه دوهم برخه راځي د ګوره غین غنیمت غنم په غین کې په فی کې شان راولي او دا اخري چې دریم برخه دی دریم برخه بیا صلی ذاتی مکمل خط لیکلی شي خدای دې خدر سره وک 4 روپۍ سوي حاجي کاکا باور وکړه چې زه خواهش کوم چې د دې پیسې مې ورکړه چې تا په دا سن کې الحمدلله راغلی دی او تصمیم نیولی چې دا شی زده کړې او قرآن کریم زده کړې او خط له خیره سره زده کړې زه دغسې تا ته د 3 دانې تحفه ورکوم یا دغه خو نه کېږي د تاسو هم کاروبار دی دغه چې کاروبار دی حاجي کاکا یو ورځ یو سړی په هوټل کې هم ډوډۍ خوري نو پروا یې نشته دغه له خیره سره زه پیسې دې تا نه نه غواړم خالي تحفه ورکوم چې خلک هم نور خلک هم الله پاک دې په ځواني برکت کړي خدای دې په کاروبار کې برکت واچوي خو ګوره بیا به مې یو څو روپۍ خیر دی مه ورکوه خامخا زه خوشحاله کېږم در بیا کړم زه خوشحاله کېږم چې نه ورکړي تو اشمانه خیر بیا رارسي خدای دې ښه در سره وکړه کور دې ودان څه ډېره مننه ډېر خوشحاله سم چې الحمدلله دا په دغه خلطه کې راواچوي انشاءالله دغه دی قربان چې زه دا شوم کله دا ټول تعلیم چې تا را زده کو ولې په دې باندې ښه مشوره دې راکړه خدای په امان خدای دې دا سن کې الحمدلله چې تصمیم نیولی دی چې تا علم زده کړې او قرآن کریم زده کړې موږ ډېر خوشحاله یو او پیشنهاد مې دی ټول خلک ته دغسې ټول سپین ږیرو ته چې په دا وخت کې اوس هم فی الحال وخت چې تاسو تصمیم ونیسئ اول علم زده کړئ او قرآن کریم خامخا به زده کړئ خیر یو امنتو بلا خو به سړی زده کړي یوه یاد کرشي خو به زده کړي یوه دواکنوت خو به زده کړي که دغه نه بالکل خدای دې ښه در سره وکړه خدای په امان دې خدای پاک دې ښه در سره وکړه خدای په امان خدای په امان خدای دې ښه در سره وکړه کور دې ودان